په شل جرګو مه بوتې په یوه ځای کې ستا دوستي نه کېږي له دې ماتې څخه څه زه په شرمونو وشرمونځ ونه ګایږي دا یو پلستر لا پر در ولګو که ټینګه ده اوس دا خوله د بنده سي ستا له دغې ماتې څخه پنځه شپږ دوستۍ ماتې شوې هغه ښایستې نجونه دا ملک دی د ملک کور له ورځو ارام کښېنه خوله د اوس د بنده ده د خوله د زیاته ماته بنده ده په دغه ماته کې مې ګودړان در کښېږدل چې چا ته ونه ښورېږي دا ملک سړی دی خوش کم دی دا نجلۍ ورسره ناسته ده انشاءالله دا کار به وشي زما یقین دی دا کار به وشي که چېرې بیا هلته پلستر اوښته یو پلستر راسره دلته بیا پر در لګومه غږ بیا وکړه دارنګه ماډرنه کښېنه او چې و بیا نه ښورېږې شرموه مه هلته بیا له موبایله مه کږه دوی نه ته بیا نور چمونه نه وکړې خوله که د بنده ده هم په دې خبرې ستا سر خلاص که دا واره دغه دوستي نه وسوه په ګرد عمر به بیا نه به کویل پر تو کې نه به خوانی پر تو کې دا خوله د بنده که نور هم چمونه مه کوه راځه خانه تی څنګه راغلی یاستئ څه مجلس مه راوړی دی ملک صاحب موږ خورالو زما دغه ورور دی تر ما کسر دی واده ورغواړم او دوی ډېر پراګران بیا یو چا راته وویلې د ده په کور کې یوه ځوانه نجلۍ ده اوس یې د طلاق ور اخیستی دی له خپله خاونده څخه نو مال کومه د دغه رشته ورکړې ګوله دا زما ورور ته خدای مه راوله وروره خود به راتلوی عزیزان یاستئ ماله خو ملک سړی یم له دا وخته ښځې را سره دي نورې مه ګرځې خرڅې کې یوه پغله سته میړه به سره بد وي بیا مه میړه به راوغږوئ ما ویل سړیه په دا نجلۍ د کړي څه دي بیا ګډي مجلس وکئ میړه یې صفا بد وي بیا هم په زوره کاڼې ور واخیستل سړیه دا به ورته صحیح د کلي ملا ما هم راوغوښتل ملا ویل هو ملکه کا ته صحیح یې دا ښځه د دغه سړي وړ نه ده بیا مې چې خلاصه کړه نن هم را سره ناسته ده په میړه پسې ګرځم اورپۍ هم غواړم کور هم غواړم دې له ښه ژوند هم غواړم اجي د غاړه مه خسکې د دماره یم موږ کور خو نو دی کور نه دی مړه له دا وخته به دیداران راځي په دا غوږو پورې اړولې دي ابا مسکین د مدیوب سي پر بایتخت ناست وی له هغه وخته ابا مسکین زه په لستو کې ما مرکې کولې کونډې راتلې سړي راتلل اوس هم دلته درې کسان ناست دي ما ورته ودره ما لږ بیماره هم یم ما ولغ درته زه یې وار دوایي وکړم بیا به دوی راز مال دغه سورې ته کښېنه خوږې چای ور پخې که هغه تایس رالو میلمانه د خدای شان د خدای مه راوله ای زویه ته مه ورنارې کې مال زویه ورسوی مړی بې نه وي خوړلي لاس پنځمنی وراړه لاس ور پرېنځه تایس اوس چیش کواستوی خدمت مو چیش چای کوئ که مړی خورئ ما خو کور له میلمه نه دی خلاص ابا هم دغه رنګه ستړی وي ورور شای خلاصتو کې نه خلاصتوی ملک کاکا ستا کور ودان موږ هر څه کړي دي بدله په دغه غایب سره راغلي وي پر دغه مجلس سره ګایږو نور د ډېر کور ودان ستا کور موږ ته کم نه دی معلوم ستاسې خو د میلمانه کور دی په دغه تاسو کې څه نه یاستئ درانه شکر دی هر شی به بسیار ستاسې ستای شوق نه ورته کړی تاسې له خپله مرضي نه سم ایستلی شی ډېر دی شکر دی ملک کاکا زه منم ستاسې په کور کې هر څه شته کور د ودان خو زموږ کار چې دی هغه دغه ضروري دی چې موږ سره پر دا ګای وګایږې د زما ورور د واده خاوند کو کور یې ور جوړ پر دغه را سره وګایږه دا نجلۍ راکوي څرنګه یې راکوي څو یې ولور دی څه د وصول دی پر دغه را سره وګایږه وهی سرککې ته غواړې و ملک کاکا و دا سرککې ته غواړم دا خو ډېر ځوان چوری دی په لستوکی دی نجلۍ هم راته وویلې ول ملک کاکا ما ته به ځوان میړه را خوښوې مال خود یې در خوښوم سلبې نه در خوښوم خود یې در کوم دوستي خو د زرو کلو لیار ده
او که تاسې پاللی شوله زه له هیزه هم پاللی شمه دا د خالګي لور نه ده دا اوس ما لور ده د ملک لور ده اوس پې پر دی ځای ورکوم چې د ملک رنګه باچي کوي ملک کاکا بې غمه شه زما کور هم تر خپل کور کم اسمره زما کور هم دارنګه کور دی هر څه پکښې دي دا زما کور ودانې چې ده بېده بېده ډېره مافي دا لوی غریبه کوره سره یې تعلق وي داسې ما اول راواده کړله نسبن کور وي دا کسه ولاړېدلی نه سو اوس له خورکو دی رپڼۍ ولاړه ده دی پڼوش بله ورځ ما په اوږو چې ګرځې غالیانې نه دي هی په سپې دغه ما یو سړی رالی غالۍ ورسره ګردې مې چې واخیستې بس په کوټو کې مې خورې کړه مینو ته مال وروره زیاته هسې ګرځاستئ په 3.5 سوه روپۍ مې چې واخیستې مړګی مې چې خلاص کړې ګراني نو همدې ګراني و لوټونه مې ور حساب کړ بیا یې څو غالۍ ګرځې څه یې ګولې مینو ول هی څه په وکړو معلوم به دا کلا کې خورې کاستئ یا له غاړې مې سوې ای زما منګۍ نو لږ نازول کېده له هوایه زه له 2 ځایه کړې ګوه په اینې کسه پرده جوړه کړې ګوله دی کور مو نو نه دی ملک کاکا بېغمه شه وروره زما خو مې صفات وچ مې لسمت 8 لکه روپۍ غواړم نوټ پر نوټ روپۍ پر روپۍ تک شنې روپۍ غواړم نه خر کې کوم نه وښکې کوم نه وزه کې کوم شنې روپۍ غواړم که یوه پیسه کې کمه وه نه یې کوم نه پور کې کوم نه دار کې کوم نه خر کې کوم نه وښکې کوم 8 لکه روپۍ چې ما راواخیستې 2 لکه هغه سپرسرې داسې لکه دغه 2 لکه روپۍ باندې د فیصله مې ورکړي دی 2 لکه به الله ته هغه ته ورکوم پاته شوې 6 لکه چې دې 4 لکه به دې ته کور پر ورکوم پاته شوې 2 لکه روپۍ دا و دې ته ورکوم دا به هم یو شوټی په وکړي پر دې نو زه ډېر ګران یم کله دلته د سیب دړګۍ پیدا کړګې ملک کاکا نه ما تا له عشق ده که هی پیسې ما ته وویلې چې دا ستا دي زه قبلومه لورکۍ رنګه ده پراګرانه د زړه یې نه سم بدولی اوس ایا 8 لکه روپۍ په تاسې پوره دي که نه دي پوره ملک کاکا په موږ پوره دي خوښ هم د دغه 8 لکه روپۍ دی وروره نه یې در ماتوو وروره زه هم تیار یم سماوار په ورځ یې کوئ د اعتبار په ورځ یې کوئ کمه ورځ یې کوئ زه تیار یم ورا به نو هم دی ورا نه وي دی برابره ورا به راولئ زه هره ورځ تیار یم چوره تخم نو زوم ګاټه یې د زوم په درجه کې مې یې ته څه کار کوې چوره یا پای خوله د څه سوي دي څه ګودړانده ورته ایښي دي یا ملک کاکا هېڅ هم نه دي په سوي دا لږ غاښونه خوښ ډاکټر وله دغه شی پر ولګوه بیا دا خوله نه ښوري دا غاښونه یې زر جوړه شي الله بیا د درواغ وویل تا هلته بیا هلته نه غږ خوله به د بندوي کله مې غاښونه خوږېدل څه نه دغه بله زما ډاکټر له بوتلې بیا ډاکټر چې درته ویله غاښ در کاږم تاسې ولې اوف بیا د وویل چپ که بې غیرته زما پر کمبله ته اوسه د دنیا زړور نه دی غږېدلی ته بیا د کم باغ مله یې چې و مصر ورور ته غږېږې سپین سترګې چشمې بدلیا د سردار په سترګې وې یا به زما رنګه د ملک په سترګې وکاږه چشمې چوره یې وکاږه چشمې هی څه په څه وې دې باچورې دا زما خیال چپکای دی دلته یو وخت زما یو دوست وی چپکای وی ول هسپتاله مې یوسه زه چې پر موټرسایکله چې ما کیک ووایي زه چې هسپتاله لاړم دی نه وی بیا مې له چا زال وکړي مال چیرې وی ول پر د موټرسایکله پر سایه یې پښې واړول چپکیت یې په 6 لکه هم نسم ورکولی صفا خبره ده وچ مه درته یاد وټ مه درته یاد ولیاړه بې غیرته تا زما ملک کاکا ولی ما موږ دې په خپله ولیاړوم لوی بېمانې ته یې دی خو وایي چپکی ته هم زما وکمبله ته په چپه نظر وکتل کاکا بس ایله یې کړه بې غیرته